دوستانو که چیرې له تاسو څخه ستاسو فیسبوک د آی ډي پاسورډ هېر سوی وي اوس تاسې خپل فیسبوک آی ډي نسئ خلاصولی نو تاسو هېڅ مه پریشانه کیږئ. په دغه ویډیو کې زه تاسو ته یوه طریقه درښیم د دغه طریقې په ذریعه سره به تاسې وکولی شئ د خپل فیسبوک آی ډي هېر سوی پاسورډ معلوم کړئ او خپل فیسبوک آی ډي ته نوی پاسورډ ور ولګوئ. نو ډېره اسانه طریقه ده دوستانو. که چیرې ویډیو خوښه سوه نو ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغه طریقې چې فایده واخلي. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستان دلته به تاسو ولر په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ لاندې بیا موږ سره د فارګټن پاسورډ په نامه یو اپشن ده. په دغه فارګټن پاسورډ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په فارګټن پاسورډ اپشن باندې کلیک وکړئ اوس دوستانو که چیرې تاسو خپل فیسبوک آی ډي په موبایل نمبر جوړ کړی وي نو خپل موبایل نمبر دلته تاسو کې ولیکئ. که چیرې تاسو خپل فیسبوک آی ډي په ایمیل اډرس جوړ کړی وي لاندې بیا موږ سره اپشن دی سرچ بای ایمیل اډرس په نامه. په دغه سرچ بای ایمیل اډرس باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو هغه ایمیل اډرس کې ولیکئ په کوم ایمیل اډرس تاسو خپل فیسبوک آی ډي جوړ کړی وي. او دوستانو که چیرې تاسو ته نه موبایل نمبر یاد وي او نه ایمیل اډرس یاد وي نو هغه آی ډي به تاسو څنګه خلاصوئ د هغې لپاره هم دوستانو یوه طریقه شته. نو انشاءالله دوستانو په هغې طریقې باندې هم زه تاسو ته ډېر زر ویډیو جوړه کړم یا به نن هغه ویډیو اپلوډ کړم یا به سبا انشاءالله تاسو ته اپلوډ کړم. نو د هغې طریقې په ذریعه سره دوستانو تاسو بغیر موبایل نمبره بغیر ایمیل اډرس هم خپل د فیسبوک آی ډي خلاصولی شئ او هغه آی ډي ته بیا دوستانو تاسو نوی پاسورډ ورلګولی شئ. نو اوس ورځ دوستانو زه تاسو ته فلحال دغه طریقه درښیم. دا کومه طریقه زه تاسو ته په دې ویډیو کې درښیم په دې طریقې کې به دوستانو تاسو ته خامخا یا هغه موبایل نمبر یاد وي یا به هغه ایمیل اډرس درته یاد وي نو بیا تاسو په ډېرې اسانۍ سره هغه آی ډي خلاصولی شئ. نو اوس دوستانو مثال ما خپل فیسبوک آی ډي په ایمیل اډرس جوړه کړې ده نو زه راځم هغه ایمیل اډرس دلته کلیک کوم. نو ګور دوستانو تاسو کتلی شئ ما خپل ایمیل اډرس کې ولیکئ لاندې بیا لنګ سره د فایند اکاونټ په نامه اپشن ده. دغه فایند اکاونټ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په فایند اکاونټ اپشن باندې کلیک وکړئ دوستانو لږ ګوره یوز یور ګوګل اکاونټ. اوس که چیرې تاسو دغه جیمیل په خپل موبایل کې خلاص کړی وي نو په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ ډایرکټ به تاسو د نیو پاسورډ اپشن راواړوي. او که چیرې تاسو دغه جیمیل په خپل موبایل کې فلحال نوی خلاص کړی نو لاندې ټرای انادر وی باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې ټرای انادر وی باندې کلیک وکړئ دوستانو لږ ګور بیا په دې کې موږ سره اول اپشن ده وایي ګیټ کوډ اور لینک و ایمیل. په دغه باندې به تاسو ټیک مارک ولګوئ لاندې په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ لږ ګوره وایي کنفرم یور اکاونټ. اوس دوستانو که چیرې تاسو موبایل نمبر ورکړی وي نو هغه موبایل نمبر ته وریفیکیشن کوډ ځي یا که چیرې تاسو ایمیل اډرس ورکړی وي نو هغه ایمیل اډرس ته وریفیکیشن کوډ ځي. نو زه راځم دوستانو دلته خپل ایمیل اډرس خلاصوم او ګورم یې ماته کوډ راغلی ده که نه ده راغلی. نو ګور دوستانو تاسو کتلی چې موږ ته ګوره وریفیکیشن کوډ چې ده هغه راغلی ده نو دغه وریفیکیشن کوډ ده. نو دغه کوډ به سمپله دلته اوس تاسو کې وایي 529 دغه کوډ به سمپله دلته دوستانو تاسو کې وایي 529 سمپله بیا دوستانو تاسو په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ دلته ګوره وایي کریټ ا نیو پاسورډ. اوس چې خپل فیسبوک آی ډي ته هر نوی پاسورډ لګوئ هغه پاسورډ ولګوئ په کنټینیو بټن باندې به دوستانو تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ته به دوستانو تاسو د فیسبوک آی ډي په ډېرې اسانۍ سره خلاصه سي او نوی پاسورډ ور ولګیږي او خپل فیسبوک آی ډي خلاصه کوم. نو دا دوستانو موږ څنګه کولی شو د خپل فیسبوک آی ډي هېر سوی پاسورډ معلوم کو او خپل فیسبوک آی ډي ته نوی پاسورډ ور ولګوو. نو کوم چیرې ویډیو خوښه سوې وي نو ویډیو در سره لایک کړئ له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغه طریقې چې فایده واخلي. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.